د 2022 زیږدیز کال شلویز نړیوال جام کومه لوبډله په ټورنمنټ کې تر ټولو ځوانه لوبډله ده. د افغانستان 15 کسیزه لوبډله د 2022 زیږدیز کال شلویز نړیوال جام کې د ګډون کوونکو 14 لوبډلو په منځ کې تر ټولو ځوانه لوبډله ونومول شوه. د 2022 زیږدیز کال شلویز نړیوال جام په استرالیا کې پیل شو چې د لومړي پړاو لوبي پیل شوې چې په پایله کې به 4 لوبډلې د سوپر 12 غوره لوبډلو ته لار پیدا کړي. په دې مارکې سیالیو کې به 14 لوبډلې د اتلولۍ لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. سربیره پر دې د ګروپ هر لوبډله نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره د راوند رابین په بڼه له خپل سیال سره لوبه کوي. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په لارښوونه د ټورنمنټ له پیل څخه مخکې د ملي لوبډلو لخوا په سیالیو کې د ګډون 15 کسیزه نوملړونه شریک شوي دي. لکه څنګه چې سیالۍ خورا ګړندۍ ترسره کیږي، د سرلیک سیالیو کولو لپاره د لوبغاړو لخوا د فټنس لوړه کچه ساتل اړین دي. د هر پړاو په څیر سږکال به هم څو لوبغاړي د عمر د زیاتوالي له امله خپل وروستی ټورنمنټ ولوبوي. دلته هغه ځای دی چې د عمر فکتور پریکړه کوونکی کیږي او ځینې ټیمونه د یو څو تجربه لرونکو لوبغاړو سره تازه او ځوان لوبغاړي غوره کوي. په ټورنمنټ کې تر ټولو ځوان ټیم افغانستان دی. د افغانستان 15 کسیزه لوبډله د 2022 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام کې د ګډون کوونکو 14 لوبډلو په منځ کې تر ټولو ځوانه لوبډله ده او لوبډل مشر محمد نبی په دې سیالیو کې تر ټولو لوړ عمر لرونکی لوبغاړی دی چې 30 کاله عمر لري. په هر صورت لوبډله په زړه پورې او احساساتي ځوانان لري چې دلته د سیالانو پر وړاندې د سیالي کولو لپاره راغلي دي. د افغان لوبډلې د لوبغاړو اوسط عمر 23.3 سلنه دی چې محمد سلیم صافی او رحمان الله ګربز په 20 کلنۍ کې دي او محمد نبی په 13 کلنۍ کې په ټولو لوبډلې کې وازنه لوبغاړی دی. په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي د لوبې په بحراني شیبو کې د لوبې کولو تجربه نه لري. یقینا نړیوال جام به دوی ته څه نه څه سخت ووسي. افغانان به د خپل ځوانو لوبغاړو احساساتو ته هیلهمند وي چې ټولخي سیالۍ د قوي لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي او د ټورنمنټ په جریان کې یو څه پرمختګ وکړي. افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې سیالو لوبډلو ته د خپلو خوتو پچونکو پر مټ ماتې ورکړي او مخکې ولاړه شي. په همدې اساس افغان لوبډله سږکال په نړیوال جام کې تر ټولو ځوانه لوبډله ونومول شوه.